د ژور خپګان او د ستونزو د حل لارې غږ امان لاجورزی. اول رښتینې توبه او الله پاک ته رجوع کول. دوم ډیر زیات استغفار ویل. دریم د قرآن کریم تلاوت په تدبیر سره کول که څه هم لږ آیاتونه وي. څلورم لمونځ آرام په توجه او زړه په اطمینان حضور سره کول. پنځم د سحر او ماښام مسنونه اذکار ویل. شپږم پر الله تعالی توکل کول. اووم په کارونو کې استخاره او مشوره کول. اتم د الله تعالی په فضا او فیصله رضا کېدل. نهم له صالحانو او نیکو خلکو سره ناسته او ولاړه کول. لسم د والدینو په اطاعت خدمت او د هغوی احترام دعا ګټل. یولسم د غریبانو، یتیمانو، کونډو او اړو کسانو سره مرسته کول. دولسم او ډېرې دعاوې کول. د ثواب په خاطر یې له نورو ملګرو سره شریک کړئ. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری حمان لاجورزی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.